ملګری سوال کړل د روزې په حواله سره. دا سوال ډېر مهم او ضروری سوال دی. کافی کسانو په دې حواله سره چې کوم دې سوال کړل او د دې مسلې سره چې کوم دې جوړه نورې مسلې داسې دي چې په هغه حواله سره ډېرو کسانو چې کوم دې سوال کړل. دا سوال د حیا خلاف دی، لیکن چونکې د شری مسلې تاسو کړل چې آیا خزا خاون چې کوم دې د روزې په حالت کې په یو بستر باندې سملاسته شي یا نشي سملاسته، په یو پالنګ کې سملاسته شي یا نشي سملاسته. دغه شانتي بے لباسه یعنی د بے لباسي په حالت کې خزه خاون یو ځای سملاسته شي، د یو بل سره جسم ټچ کولای شي یا نشي ټچ کولای، آیا دې سره پروژې باندې اثر پریوزي یا نه پریوزي. دغه شانتي لکه د یو ځای سملاسته سره کچري د نارینه نه چې کوم دې قطري خارج شي، نو آیا په دغه قطرو باندې چې کوم دې روزه ماتيږي یا نه ماتيږي. ډېر شي کسان دا سری چې دې مسلې سوال کړل. یاد وساتئ روزي په حالت کې ډېر شي مسائل دا سری چې پاغي حواله سره ډېر خلک چې کوم دي د غفلت شکار دي او د مسلې علم ودنيش. بعض مسائل دا سری چې دا غي سره روزه ماتيږي لیکن هغه ته دغه مسلې علم نه چې بده باندې روزه ماتي. بعض مسائل دا چې پاغي باندې روزه نه ماتيږي نه مکروه کیږي، لیکن هغه به سمجھ کې راځي چې یار بده باندې روزه مکروه کیږي. او یاد وساتئ چې څنګه روزه نسل فرض دي کنه، دغه شانتي دي روزي چې کوم مسائل دي هغه زده کولم ضروری دي، فرض دي موږ تاسو باندې. کومه ته مسائل علم وینو موږ به د روزي حق ادا کول شو، او چې موږ ته د روزي علم د دې مسائل علم نه وي د روزي په حواله سره، نو موږ بیا زمونږ روزه بیا سره روزه نو د روزي چې کوم حق دی بیا موږ نشو ادا کول. دی سوال په حواله سره چې کوم دی چې آیا خزه خاون چې کوم دی د روزي په حالت کې په یو پالن کې یو بستر کې سملاسته شي یا نشي سملاسته. ګوره د دې دوه صورت جوړي. یو صورت دا ده چې چېرې یو انسان داسې چې په خپل ځان باندې کنټرولي، هغه ته دا یقین وي چې یار زه د حد چې کوم دی هغه نشم کراس کولای، خپل ځان باندې کنټرولي، خپل شهوت کنټرول کولای شي، هغه ته دا علم وي، دا اندازه وته وي، یقین وته وي. په دغه صورت کې چې کوم دی بالکل سملاسته شي، څه حرج بګنی شي په دې باندې پروژه باندې څه اثر نه پریږدي. لیکن یو کستا سره چې هغه ته خپل ځان باندې یقین نه چې یار ځان کنټرول کولای شي، سمجھ کې خبر راځي، نو په دغه صورت کې چې کوم دی دغه کس لپاره بیا دا عمل مکروه دی چې خپل د خیر سره دې سم دی، ځکه چې د دې د روزي خرابېدو امکان دی. لیکن بهرحال کچري سملاس نو په دې باندې روزه خو نه ماتيږي، لیکن بهرحال دا دغه لپاره د یو مکروه عمل دی، ځکه چې دته خپل ځان باندې یقین نشته، چې خپل ځان ته یقین نشته، دغه د لپاره بیا بهتره ده چې دې عمل نه اجتناب وکړي. ها البته ځان باندې کنټرولي او ځان باندې اعتماد، نو په دغه صورت کې بالکل سملاسته شي، س پروژه باندې اثر نه پریوزي. دغه شانتي د بې لباسي په حالت کې چې کوم دی لپاسه نه چې کوم دی بستر وغیرہ وي، چادر وغیرہ وي، لیکن دلاندې چې کوم دی د بې لباسي په حالت کې خزه خاون د یو بل سره جسم ټچ کول شي، د یو بل سره یو ځای سملاسته شي یا نشي سملاسته. نو د دې مسلې چې کوم دی هم دغه جواب دی چې د روزي په حالت کې بهتره ده چې په دې حالت کې چې کوم دی یو ځای سملاسته نه دی پکار، ځکه چې د دې سره چې کوم دی حتی الامکان چې کوم دی دا یقین دی، دا امکان دی چې دې سره چې کوم دی د انسان چې شهوت ته هغه بړکاوي دی شي، ځکه چې د انسان آپس کې چې کوم دی کچرته لباس موجود وي نو په هغه کې چې کوم دی دومره زیاته خطر نه وي، لیکن چې بې لباس وي نو په دغه صورت کې بیا ذات امکان او خطر دا جوړيږي چې په دې کې چې کوم دی د شهوت غالب کېدو سره چې کوم دی د روزي د خرابېدو خطر وي، د کوروالي خطر وي، یا دغه شانتي د انزال خطر جوړيږي. نو په دې صورت کې چې کوم دی د عمل مکروه دی، په دې حواله سره چې کوم دی د بې لباسي په حالت کې چې کوم دی یو ځای نه دي سملاسته پکار. او کچري بالفرض یو انسان داسې سملاس د هغه نه چې کوم دی خطري خارج شو، یعنی بعض کسان داسې چې هغه غلط فهمي شکاري، هغه په منی او مزي کې فرق نشي کولای. نو اکثر کسان زموږ ډېر شي کوم نوجوان لکان دي هغه په دې حواله سره سوال کوي، یار ما خبرې کولې خپل د کور والا سره په ټلیفون باندې یا غب شپ سره برای راست لګول یو ځم لاستم، نو زمانه چې کوم دی خطر خارج شوی ده. نو آیا په دې باندې چې کوم دی روزه فاسده شو یا نه ده فاسده. یاد وساتئ دا قطره چې کوم خارج کیږي بغیر لذت نه خارج کیږي، دغه ته چې کوم دی مزي ویل کیږي، په مزي خارج کیدو باندې چې کوم دی روزه نه ماتيږي، روزه نه فاسد کیږي، په دې باندې غسل هم نه واجب کیږي. ها البته منی خارج شي په دغه صورت کې چې کوم دی انزال وشي، نو انزال په صورت کې چې کوم دی روزه ماته شو، روزه فاسده شو، د دې روزه چې کوم دی هغه به قضا کی. ها یو انسان داسې چې هغه حدود کراس کړو او کوروالي طرف ته چې کوم دی لاړ کوروالي وکړو، په دغه صورت کې د روزه فاسده شو او د چې کوم دی د روزي خصابم کوي، یو روزه به دغه خزام راګرځي، دغه چې کوم کفاره دغه به ادا کوي، یعنی سلويخ روزي شپېته روزي 60 روزي چې کوم دی هغه به مسلسل نيسي، او کچري 60 روزي نشي نسله نو د 60 مسکینانو ته به 2 ټیمه روټي ورکي، او کداغه نشي کوله نو بیا چې کوم دی د 60 مسکینانو چې کوم دی د
د 60 روزو چې کوم دی هغه به فدیه ادا کوي. سمجھ کې خبر راځي دا چې کوم دی د روزې کفاره ده. نو ډیر شي کسان دا سړي چې د دې مسلو په حواله سره سوال کړي نو د دې مسلې په حواله سره ماته چې کوم دی شری مسله بیان کړه. امید کوم چې مسله به مو په سمجھ کې راغلی. اجازه راکړئ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.